سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله 2 پولیسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 4:30 بجې د 500 فامیلي سیمې یوې پوستې ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په دې پیښه کې یاده پوسته هم یو څه زیانمنه شوې ده. د تخار پر ینګي کلا ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 4 پولیسان او 1 پاڅون کوونکی ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي په دغه برید کې چې تېره شپه ترسره شوی 9 نور دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په ونه په دې پیښه کې 6 طالبان هم وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. ولسمشر غني تېر مازدیګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکې له ځانګړي استازي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په سولې بهیر کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان د مرکچي پلاوي په اړه خبرې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې زلمي خلیلزاد د افغان سولې لپاره سیمې ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړي دي. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي نن سهار په یوې خبري ناسته کې وویل چې د سولې بهیر د افغانانو په واک کې نه ده. د دې سره سم ولسمشر غني وایي پر هیواد د تپل شوې جګړې د مخنیوي په خاطر باعزت او تلپاتې سولې ته ماحول برابر شوی او همدارزه اړتیا ده څو په هر پړاو کې تدبیر، قاطعیت او تصامیم ونیول شي. ښاغلي غني تېره ورځ د کندهار له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې زیاته کړه باعزته سوله راتلونکي او له ټولو هیوادونو سره د افغانستان تړونونه او دوامدارې همکارۍ لا هم پر ځای دي. نوموړي په دې کتنه کې همدارس د ملي امنیت سلاکار ته لارښوونه وکړه چې د ستر جنرال عبدالرازق په نامه د کابل پولیسو اکاډمۍ د نومولو پړاوونه بشپړ کړي. په کندز کې په 2 بېلابېلو هوایي عملیاتو کې 60 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند زیاتوي په دغه بمباریو کې چې تېره شپه د کندز ښار په قیمقچي او د قلعه زال ولسوالۍ په اقتیپه سیمو کې ترسره شوي 3 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. نوموړی همدارز ادعا کوي چې د کندز ښار په قیمقچي سیمه کې د طالبانو په یو توغندیز برید کې 2 ولسي وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې 9 طالبان په بلخ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دې بمباریو کې چې تېر ماښام د چاربولک او چمتال ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 8 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې یو قمندان چې قاري مهدي نومېده هم شامل دی. او د ځانمرګو بریدونو یوه 3 کسیزه پاکستاني شبکه په کونړ کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري ونیول شوه. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې یو یې ځانمرګي بریدګر او 2 نورې لارښوونکي دي د اسداباد ښار له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. ویل کېږي د دغې شبکې 2 غړي پاکستاني او یو یې د کونړ اوسیدونکی دی او له دوی د ځانمرګو بریدونو یو واسکټ او یوه تومانچه هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.